السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندلونو زه محمد یوسف بنیری ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن د وړوکي اختر شپه ده، کال 2022 دی او وړمبی د مۍ وړمبی ورځ ده. نو په دې موقع تاسو ته زه د رحمان بابا کلام ویم. د حسن او د جمالیاتو نه ډېر ډک دی، د عشق یو ډېر لوی درس مونږ ته راکوي رحمان بابا. راځئ چې وړمبی دا کلام واورو. رحمان بابا وایي صبح و شام مې لاس نیولی وي دعا کړم، صبح و شام مې لاس نیولی وي دعا کړم، خواست له خدایه ستا د مهر د وفا کړم. هیڅ دروغ رښتیا مې نه زده خو باور کړې، ستا د پاره هم دروغ کړم هم رښتیا کړم. واړه تی خندول که جړول کې زه په خپله نه خندا کړم نه جړا کړم. که ته نه یې راته وایه بارې څوک دی، زه د هسې رنګ سرتور خپې له چا کړم. خوب خندا د بلتانه په ځمکه نشته، څه آرام به په دا دشت د کربلا کړم. هره ورځ چې مې تیریږي ستا په غم کې، زه به هره ورځ پوهیږم چې غذا کړم. یو ویښته مې د صورت کوږ شوی نه دی، هسې رنګ د پټ پنهم په زړه ادا کړم. او زړه که یو وي خو وتا دی ما در کړی، مګر نورو لره نور زړونه پیدا کړم. او چې مې واغوس سروپای د عاشق چې مې واغوس سروپا د عاشقیه، زه رحمان د سروپا بې سروپا کړم. زما عزتمندو رحمان بابا وایي چې صبح و شام مې لاس نیولی وي دعا کړم. خپل یار ته مخاطب دی، وایي چې زما یعنی حال دا دی، کیفیت مې دا دی چې هر سار او ماښام یعنی هر وخت مې لاس نیولی دعا کومه. او کومه دعا کومه؟ خواست له خدایه ستا د مهر د وفا کړم. د الله نه دا دعا کوم چې الله ستا وفا ستا مهرباني مې نصیب شي. دا رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته اشاره کېدلی شي. د رحمان بابا معشوقې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم دی. زیات تر په کلام کې رحمان بابا رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته مخاطب وي. نو د دې مهر وفا د مقصد دا نه دی چې ګنې پیغمبر د چا سره بې وفایي کوي، نه وفا څه شی ده چې رحمان بابا د رسول پاک صلی الله علیه وسلم اتباع او د هغه په لار د تلو دپاره د استقامت دعا غواړي چې الله ما د خپل پیغمبر په لاره باندې وچلوي، او یا الله ما ته هم د خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم اتباع نصیب کړي. دا د رحمان بابا دعای. د دې نه علاوه بله دعا نه لکه په قرآن کې چې موږ ته تعلیم راکړی کېږي او څه وایي موږ ته د الله طرف نه څه حکم دی چې تاسو سوره فاتحه وایي په هر رکعت کې، او په سوره فاتحه کې موږ ته څه وایي؟ اهدنا الصراط المستقیم. موږ ته یا الله نیغه لاره وښیه، صراط الذین انعمت علیهم. اوس په دې لاره باندې یوازې زه نه یم چې زه پې تګ کوم، زما نه علاوه پې مخکې چا تګ نه کړی، نه کومه نیغه لار ده، کومه لار چې الله ته رسېدلې ده او دې لارې باندې زما نه مخکې خلقو تګ کړی دی. نو هغه څوک دي؟ هغې باندې ته انعام کړی، هغه انعام یافته خلق دی او هغه دي پیغمبران او صحابه دي، شهیدان دي، صدیقین دي، اولیاء دي، د هغې لار. نو رحمان بابا هم دقه دعا کوي چې اهدنا الصراط المستقیم. د دې نه علاوه بله دعا نه کوي. نن زموږ دعاګانې یعنی په غوښتلو موږ ستړي شو چې دا راکه دا راکه دا راکه. زما عزتمندو د ژوند ضرورتونه ډېر لږ دي او دا ضرورتونه ډېر په لږو څیزونو باندې یعنی ژوند ډېر په لږ څیزونو باندې موږ تېرولی شو. ضروري نه ده چې بنګلې دي، ضروري نه ده چې یاره هلیکاپټر یا مرسډیز دي زموږ سره، ضروري نه ده چې یاره نوکران لښکرې دي زموږ سره ګرځي، ضروري نه ده چې یاره د سرو زرو په ډیرو د موږ ناست یو. دا خواهشات دي. ضرورت یعنی حاجتونه چې زموږ سره الله لګولی دي هغې کې که چېرې موږ قناعت کوو نو ډېر په لږو یعنی ډېر لږ اسباب دي او موږ ژوند ښه تېرولی شو. دا یې خلقو نه د چا سره چې د اسبابو حساب نه وي او د اسبابو یعنی
څو ورته وایي چې الله ولا بغیر حساب ولا ورکړي نو د هغه نه زموږ ژوند ختېرېدی شي. خو افسوس دا دی چې یاره موږ په دنیا نه مړېږو. زمونږ کو کعبې ته ځو، کو مسجد نبوي ته ځو، کو جومات ته ځو، کو روژه نیسو او کو اختر ورځي، کو د جمعې ورځي، کو د لیلة القدر شپې، کو هره د دعا د قبلېدو یو موږ ته پکې توقع یې امید چې په دې وخت دعا قبلېږي نو موږ لیست وړاندې کړی الله ته چې الله دا راکه او دا راکه دا راکه. او پکار څه دي؟ دعا دغه یو پکار ده چې صبح و شام مې لاس نیولي دي دعا کړم خواس له خدایه ستا د مهر د وفا کړم. بس ستا د اتباع او د اطاعت چې یاره د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت ماته نصیب شي. هیڅ دروغ رښتیا مې نه زده که باور کړې ستا دپاره هم دروغ کړم هم رښتیا کړم. رحمان بابا وایي چې ستا نه علاوه ما څه زده نه دي، نه مې دروغ زده دي، نه دروغ زده دي یعنې نه مې دروغ زده دي او نه مې رښتیا زده دي. دا که زه دروغ کوم او که رښتیا کوم نو دا ستا دپاره کوم چېرې تا ومومم. او عاشق چې دی د خپل معشوقې ته د رسېدو دپاره مقصد دا دی چې انسان دروغ وایي، دروغ نه دا مبالغه ده. د خپل معشوقې خپلې معشوقې ته رسېدو لپاره انسان یا یو عاشق چې د هغه هره حربه استعمالوي. نو مقصد د رحمان بابا دا دی چې ای زما پیغمبره محمد صلی الله علیه وسلم تا ته د رسېدو دپاره او ستا د موندلو دپاره زه هره حربه استعمالوم خو چې بس تا ومومم. واړه ته یې خندول کې جړول کې، واړه ته یې خندول که جړول کې، زه په خپله نه خندا کړم نه جړا کړم. اوس رحمان بابا وایي چې زما خوشحالي او غم چې دی یعنی غم او خندا یعنی غم او خوشحالي خندا او جړه دا هم ستا په خاطر دی. کو چرې ته زما نه خوشحاله او ستا معیت او ستا مجلس او ستا اتباع ما ته نصیب کېږي نو بس دا زما دپاره د خندا او د خوشحالۍ باعث دي. او که چېرې خدای مکه د دغې درجې نه زه لوېږم نو دغه زما دپاره د جړا او د غم باعث کېږي. نو زما غم او خادي زما خندا او جړا دا هم ستا پورې منحصره ده چې که ته یعنی ستا اتباع ما ته نصیب شي او ستا عشق او ستا صحبت ما ته نصیب شي نو بس زه به خاندم. او که چېرې دغې نه زه محرومه کېږم نو دغه زما دپاره د هلاکت سبب دی. یعنی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم اتباع دا سعادت دی او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د اتباع نه چې انسان لویږي او بل طرف ته ځي نو دا د هلاکت سبب جوړیږي. کرونا ده پیروي د محمد ده ګنې نشته په دنیا بله رڼا. او بیا ما په خیال رحمان بابا کلام ده چې ستا د دره چې په بل لوري قدم ږدم نو اول قدم په لور د جهنم ږدم. د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د اتباع نه علاوه چې انسان بل طرف ته قدم دی نو وړاندې قدم هغه جهنم ته کېښودل کېږي. نو د رحمان بابا هم دغه خبره ده چې واړه ته خندول که جړول کې زه په خپله نه خندا کړم نه جړا کړم. دا سبا اختر دی او دا زموږ ملیشیا کې دا مسلمانان د خوشحالۍ نه بیا چل کوي ډزې کوي که نه ماشومان خوشحالۍ لوی نه دا ماشومان خو مور پلار ته ویلي یاره موږ له دا د ډزو دا بارود راوړه دوی بیا ډزې کوي. که ته نه راته وایه بارې څوک دي زه دا هسې رنګ سرتور خپیب له چا کړم. اوس د رحمان بابا کیفیت د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په عشق کې داسې دی چې رحمان بابا خپل ځان هم هیر کړی و، دنیا یې مرتاو کړې وه، په هېڅ چا یې پروا نه وه او یو ملنګ یې د ځانه جوړ کړی و یعنې د نبي علیه السلام په عشق کې. نو بیا لګیا دی مخاطب دی خپل معشوق ته چېرې کو دا ستا په غم کې نه وي او ستا په عشق کې نه وي نو څوک دی دا زه خپیب له او سرتوره چا کړم یعنې نن کو زه خپیب له یم او سرتور یم نو دا هم ستا په عشق کې. خوب خندا د بلتانه په ځمکه نشته څه آرام به په دا دشت کربلا کم. او چونکې رسول پاک صلی الله علیه وسلم او الله سبحانه وتعالی دا داسې هستی دي چې زموږ نه په ظاهره په پناه کې دي. موږ ته په حجاب کې او زموږ نه دي په حجاب کې دي
مونږ نه الله نه هم څوک په حجاب کې نشي کېدی، خو زمونږ نه الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم په حجاب کې دي. نو دا ژوند د دنیا چې دی دا د بیلتانه ژوند دی. او رحمان بابا وایي چې د بیلتانه په ځمکه باندې خوب او خندا نه کېږي. خوب خندا د بیلتانه په ځمکه نشته، دا د بیلتانه ځمکه ده. یعنی دا ځمکه مونږ چې د دنیا ته راغلي یو نو دا څه ده؟ دا د الله نه د جدایۍ ځمکه ده، د الله نه د جدایۍ هغه سیاره ده. که چې مخکې خو آدم علیه السلام یعنی مونږ او زمونږ روحونه د الله سره وو که نه، تر دې پورې چې د مور په خېټه کې لا مونږ کې روح نه اچول نه، روح زمونږ د الله سره وو. نو بیا الله سبحانه وتعالی د خپل طرف نه د مور خېټې ته زمونږ په وجود کې واچو. نو څه چلو کو بلتانه شو که نه، بلتون زمونږ وشو، د الله او زمونږ په منځ کې بلتون وشو. نو په دې کې بیا عاشق دپاره د خندا څه نشته دی، څه آرام به په دا دشت کربلا کوم. دا د کربلا دشت دی په کوم میدان کې چې یزید او شمر د رسول پاک صلی الله علیه وسلم اولاد شهیدان کړي وو. نو هغې کې څوک آرام کولی شي؟ خو د یو غوغا میدان دی. نو دا دنیا د یو عاشق دپاره چې څوک حقیقي معنو کې په الله باندې مین وي او د الله په رسول صلی الله علیه وسلم باندې، نو دا د جدایۍ دا وخت او دا موده دا غته د کربلا دشت ښکاري او د خندا او خوب د نصیب کېږي نه. هره ورځ چې مې تېرېږي ستا په غم کې، زه به هره ورځ پوهېږم چې غذا کوم. اوس ستا په غم کې زما چې کومه ورځ هم تېرېږي نو زه وایم چې یاره دا زه یو جهاد کوم د خپل ارمان سره، د خپل خوبونو سره که نه، د خپل یعنې زما خواهش دی چې ستا سره ملاقات مې زر وشولې، خو چې وس مې نشته دی او څه ورته وایي غم ستا د جدایۍ دی. نو دا هره ورځ زه جهاد کوم د خپل ځان سره. زه په هره ورځ پوهېږم چې غذا کوم، دا زه غذا کوم. یعنی زما دپاره غذا دا ده چې یاره زه ستا په غم کې تېروم. هره ورځ چې مې تېرېږي ستا په غم کې او د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په غم کې ژوند تېرول، اصل جهاد هم دغه دی، اصل غذا هم دغه ده. یو وخته مې د صورت کوک شوی نه دی، هسې رنګ دی پټ پنهان په زړه ادا کړم. او رحمان بابا وایي چې زما په دې صورت، زما په دې وجود باندې یو وخته چېرته کوک شوی نه دی، یعنې څه اثرات پې نه ښکارېږي چې زه چا زخمي کړی یم، خو ستا اداګانو زه پټ په زړه باندې ویشتلی یم. هسې رنګ دی پټ پنهان په زړه ادا کړم. ستا د ناز، ستا د نازونو او اداګانو دې زه په زړه باندې ویشتلی یم، زخمي کړی یم. زړه کو یو وي خو تا دې ما در کړی، مګر نورو لره نور زړونه پیدا کړم. او بیا رحمان بابا وایي چې زړه خو یو وي او هغه ما تاله در کړی. اوس کو نور څوک رانه زړونه غواړي نو هغو له به نور زړونه پیدا کوم. او زما عزتمندو زړه لکه روح په انسان کې دغه یو دی که نه، او د دغې دارالخلافه زړه دی. نو په هغې زړه کې هغې روح اخو صرف د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره او د الله سره مینه کوي. اوس د دنیا دا نورې کارونه لکه رشتې شوي او ډېرې تقاضې دي، هغه هم توجه غواړي چې یاره ما سره زموږ سره مینه وکړي. نو رحمان بابا وایي چې دې دپاره چې نور زړونه پیدا کړم نو هله به دې سره مینه وکړم. یعنې مقصد دا دی چې نور زړونه خو پیدا کېدی نه شي په یو وجود کې صرف یو زړی، نو دا ناممکنه ده. رحمان بابا وایي چې ستا نه علاوه د بل چا سره زما مینه دا ناممکنه ده، کېدی نه شي. الله دې زموږ زړونه هم داسې کړي. نن زموږ زړونه څه دي؟ هغه یو دغه راځي که نه وایي په زړه مې یو جانان ځایږي، څه درمن نه دی چې غوبل پې وتړم. د رحمان بابا هم دقه خبره ده. او فراز صاحب وایي که نه چې یاره हम तो उल्फत में भी तौहीद के कायल है फराज, हम तो उल्फत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बना रखा है. زړه یو دی نو په یو تن باندې مین شي، او دا چې په ډېرو مینېږي دغه زړه نه دی او نه دغه مینه ده. کو زړه خو دغه مینه نه ده. نو رحمان بابا وایي چې ستا نه علاوه بل څوک په زړه کې ځایول دا کېدی نه شي زما دپاره. او کو څوک تمه لري زمانه چې یاره زه دې هغه هم په زړه کې ځای کړم نو بس بیا نور زړونه به زه پیدا کوم چې یاره نور زړونه مې وشوي نو بس هغه د پای نورو کې ځایږي. دا ناممکنات دي. چې مې واغوس سروپای د عاشقیه، زه رحمان دې سروپای
بې سر و پا کړم. او بیا وایي چې ما ستا د مینې څادر، ستا د مینې کمبل یا بړستن که نه چې څه ورته تاسو وایي، یا جامې یا هر څه چې دي، نو دا چې ما واغوستلې ستا د عشق هغه او ستا د مینې هغه کمبل چې ما د سر نه د خپو نه تر سره پورې په ځان باندې واچوله، یعنې ما رنګ ستا په مینه کې، ما خپل ځان ستا په مینه کې رنګ کو. نو څه چل وشو، زه رحمان د سروپا بې سروپا کړم. عجیبه غونته کې خبره ده، یعنې داسې تضادي غونته کې خبره ده چې یاره ما ټول ځان ستا په مینه کې پټ کو، د سر نه واله خپو پورې ستا د عشق څادر مې واغوستو، پټ مې کو. خو څه چل وشو، د څومره عجیبه غونته کې خبره ده. رحمان بابا وایي چې زه رحمان د سروپا بې سروپا کړم، ما ځان ستا په مینه کې او ستا د مینې په بړستن کې او په کمبل کې او په څادر کې پټ کو د خپو نه واله تر سره پورې. خو څه چلو کو، تاسو چلو کو، تا زه خلقو ته ښکاره کړم، خلقو ته زما مینه، یعنې سر نه واله خپو پورې زه خلقو ته ښکاره کړم چې رحمان په ما باندې مین دی، رحمان په ما باندې مین دی. نو دا د الله سبحانه وتعالی د مینې اسلوب دی چې څوک هم د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه کوي، نو د قیامت پورې اصحابي کالنجوم، د څنګه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم، زما صحابه چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره د الله سره مینه کړي، الله سبحانه وتعالی تی ستوري جوړ کړي. نن ابو هريره رضی الله تعالی عنه، ابو بکر رضی الله عنه، حضرت عمر صاحب رضی الله عنه، ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه، تاسو چې کوم یو صحابي چې تاسو ګورئ، نو دی ځان پټ کړی و د الله د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په مینه کې، او الله سلو کو د اسمان ستوري ته جوړ کړو. اوس هر چا ته ښکاري، او د اسمان ستوري خو ډیر شی دي، چاله نومونه هم نه ورځي، د صحابو نومونه ماشاءالله د هر چا خپل خپل یو مقام دی، خپل خپل نوم دی. نو دا د الله سبحانه وتعالی د مینې اسلوب دی چې څوک پې مین شي هغه دې پټ نه پاتې کوي. د الله مین به پټ پاتې کېږي نه، د ولایت د دزبرګي دا به الله سبحانه وتعالی کو دا انسان نه غواړي هم به الله ښکاره کوي، خلقو ته به یې ښیي چې دا زما دوست دی. نو زما عزتمندو، دا رحمان بابا ویلي و چې مې واغوست سروپایه د عاشقیه، زه رحمان د سروپا بې سروپا کړم. ما ځان ستا په مینه کې پټ کو د دنیا نه، او تا دنیا ته زه ښکاره کړم چې وایه دا په ما باندې مین دی. لکه څنګه چې منصور رحمت الله علیه و، هغه غریب په الله باندې مین و، چاته پته نه وه چې دا څوک دی څه نه دی، ایکدم خلقو ته ښکاره کړو، قیامته پورې خلقو ته ښکاره کړو چې دی څوک و، او د قیامته پورې خلقو د هغه بزرګي او د هغه مینه تسلیمه کړه. نو زما عزتمندو، دا د رحمان بابا کلام و. د اختر شپه ده، چې تاسو سره خوږې خبرې وشي او د مینې خبرې وشي. الله دې وکړي چې دومره مینه موږ له هم الله راکړي د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره. مننه، ډېره ګرانه.